اوږه او پیاز پاخه کړئ او خپل جنسي خواهشات داسې پوره کړئ. په یوې نوې ویډیو کې زه تاسو ته هرکلی کوم ملګرو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامې هم په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د نشان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو هغه خلک چې په خپله ډېر کمزوري وي او مېرمنې یې ډېرې قوي وي نو نشي کولی تر څو مېرمنه هم راضي کړي او خپله هم ځان خوشحاله کړي. تاسو کولی شئ چې اوس پیاز او اوږه په دې طریقه پاخه کړئ او بیا یې وخورئ. تاسو به داسې چل وکړئ چې لومړی به پیاز واچوئ په غوړو کې او هغه به نیم کوفته یا نیم پاخه چې نیم پاخه شي دا به تاسو غوړو ته واچوئ او چې نیم پاخه شول نو له هغه وروسته به تاسو 3 یا 4 دانې وږي هم واچوئ. کله مو چې اوږه هم واچوئ نو دغه شات به اوږه ورسره ښه پخه کړئ تر څو دواړه ښه پاخه شي. له هغه وروسته به تاسو د هګیو زړ واچوئ. کله مو چې د هګیو زړ واچوئ سپین باید وانهجوړ شي. نو تاسو کولی شئ چې دغه کله مو هګیو زړ هم ور واچول نو تاسو به یې تر 5 منټه پورې پرېږدئ. خو باید یادونه وکړم چې هغه هګۍ چې تاسو ور اچوئ نو باید کورنۍ هګۍ وي. که د فارمي هګۍ وي نو دومره تاثیر نه کوي ځکه کورنۍ هګۍ کې لږ تاثیرات زیات وي، ویټامینونه پکې زیات وي. کولی شئ تاسو کورنۍ هګۍ څخه استفاده وکړئ. کله مو چې هګۍ هم ور واچوئ نو تاسو بیا له هغه وروسته کولی شئ دغه د سهار له خوا نه په نهار په کاشوغې سره وخورئ، یعنې ډوډۍ سره نه بلکې کاشوغې سره وخورئ. تر 2 هفتو پورې دغه کار تاسو جاري وساتئ نو انشاءالله ستاسو بدن کې چې هر هغه مشکل چې د جنسي خواهشاتو له وجې یا نور هم کوم داسې مشکل چې ستاسو بدن کې وي صرف له هغه مرض څخه چې ستاسو مرۍ یا ستوني ته تکلیف رسوي نو باید دومره ووایم چې تاسو که چېرته هم دغه نسخه استفاده کړه نو باید له هغه وروسته تاسو ګرمې اوبه یا هم چای پسې استعمال کړئ. که یخې اوبه مو استعمال کړئ نو روغ بدن به مو د ټوخي لامل وګرځېږي او بیا به ټوله ورځ ټوخی کوئ او ستونی به مو خراب وي. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د دغه ویډیو څخه غلط مطلب هم وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.